د جنازې طریقه کراوشه. قدرمنو عزتمنو، جنازه کول څومره ثواب لري په دې زموږ اکثره مسلمانان نه دي خبر. و څنګ ته به جنازه شروع وي، د جنازې لمونځ به شروع وي، دی به روان وي، جنازه به نه کړي. اکثره خلک هلته ناست جنازه به نه کړي. بس چې د خپل د جنازې اعلان یې وسو، دی جنازې له ورځي که د بل مسلمان جنازه و دی نه کړي. حالانکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي، د ابو داود شریف روایت دی، من صلى على جنازة فله قرات، چې کم چا د جنازې لمونځ وکړي د هغو دپاره یو قرات ثواب، او کم چا چې د جنازې لمونځ وکړي او بیا انتظار وکړي مړی پټ کړي روان سو، فله قراتان، د هغو دپاره 2 قرات. صحابه پوښتنه وکړه چې ومل قراتان، دا قراتان و چیش ته وایي؟ پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفرمایل مثل الجبلین، لکه 2 غرونه. یعنی د جنازې لمونځ کول دومره ثواب لري د یو غره برابر د نیکۍ ثواب الله درکوي. څومره غر؟ د غر هېڅ حد نشته. او بعضې کسان جنازه وکړي روان سي، بس جنازه یې وکړه درځه، که هلته انتظار وکړي جنازه وکړه او بیا مړی پټ کړي خاورې پر واچولې دعا یې وکړه روان سو، د هغو دپاره 2 غرونو برابر د نیکۍ ثواب. نو باید مسلمان د دې ثوابونو څخه ځان محرومه نه کړي، بلکې دا یې کوشش وي چې زه څومره ثواب ګټلی کېږي دی وګټي. او د جنازې خو اسانه کړي چې په جنازه کې ودرېدي، په خوله باندې ویل نیت ضروري نه دی، بس په زړه کې ته به دا جنازه کې آیا ولاړې، خو د هغه ولاړې نیت دی، د جنازې په نیت ولاړې، دلته خو نو بل نیت نه ځایېږي، بس د هغه نیت. کله کله مولوي صاحب د جنازې نیت ورښي، وایي د جنازې نیت واوري، خلک هسې زده کوی نه چې دی نیت سره جنجالي امام صاحب 2یم 3یم تکبیر لا کړي. که چا په خوله باندې زده وي ښه کار دی، مستحب عمل دی چې په خوله یې ووایي. که زده نه وي بس صرف ته ولاړې په جنازه کې، د هغه نیت دی، خو د جنازې په نیت ولاړې، بس تکبیر ووایي، اول تکبیر امام وایي، تم تکبیر ووایي، سبحانه ووایي، دا کوم چې په لمانځه کې وایي سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. بیا چې 2یم تکبیر امام صاحب وکړي بیا به درود شریف وایي، کم درود چې ته په لمانځه کې وایي، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك. داسته بیا 3یم تکبیر چې امام صاحب وکړي بیا به دعا وایي د مړي، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، اللهم من احييته منا فاحيي على الاسلام ومن توفيته منا فتوفوا على الايمان. کچېرې د یو چا دا دعا نه وي زده، او په کار ده چې د هر مسلمان زده، که د یو چا دا دعا نه وي زده بس اللهم اغفر دي وایي، یدي اللهم ربنا وایي، اللهم ربنا خو دا چا زده، او په کار ده چې دا دعا زده کړي، که دا نه وایي زده اللهم ربنا، دا 4 تکبیره به نه پرېږدي، دا پکې لازمي دي. او ځینې کسان هلته د جنازې په انتظار باندې ناست وایي زه اودس نه لرم، اودس نه لرې پر هغه ځئ تیمم ووه بس ورسه په لمانځه وده د جنازې لمونځ وکړي. باید موږ تاسې د ثواب په نیت دا لمونځونه وکړو، یو قرات د یو غره برابر نیکي الله درکړي، قیامت په ورځ به د یوه نیکۍ کمه څوک به نه درکړي. نو چې ځئ جنازه وینې وس چې وسو طاقت وسو فارغ یې ورځه په دا جنازه کې شریک کړه، څومره ثوابونه به وګټي. الله دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق ورکړي.